عوامي نېشنل ګوند د خپل ګوند بنسټګر باچا خان د 18 او د پخوانی مشر خان عبدالولي خان د شلم تلین مرکزی غونډه د جنوري په 15مه په کراچۍ کې وکړه. غونډې ته په وینا کې د ANP مشر ایمل ولی خان ویل صوبایي او وفاقي حکومت ته د خیبر پښتونخوا په تیرا کې د ممکنه فوزي عملیاتو مخه ونیسي او خلک ته نه بیکوره کوي. कि ये जबरदस्ती के इनखिला हमें मंजूर नहीं और ये हम मानने को तैयार नहीं. ऑपरेशन के नाम पे په زبردستۍ د خلکو راویستل مونږ نه منو او نه راته منظور ده. د اپریشن په نوم درنه بمباري مونږ ته نه منظوره او نه قبوله ده. دی ولس ته امنیت او راتلونکي ورکول لازم دي او صوبایي حکومت د دې لپاره جدي ګامونه پورته کړي. ما زما قام او ټول پاکستان په سوشل میډیا وکتل چې په سخت جمی او وره کې د تیرا ماشومان او سپینګری په څومره سختۍ کې ل خپل سیمو راوځي. دا یو سپکونکي عمل دی او زما په خیال دا عمل واپس کول پکار دی. वापस होना चाहिए. د خیبر پښتونخوا تیرا کې د ممکنه فوزي عملیاتو وړاندې زرګونو کورنۍ کډي کړي دي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سهیل اپریدي بیا ویلي چې حکومت په صوبه کې د فوزي عملیاتو اجازت نه دی ورکړی. نوموړي د جنوري په 15مه په سوات کې د جلسې په مهال ویل چې پیښور کې د فوز او AFC مشرانو د تیرا د ولسی مشرانو 40 کسیزه کمیټۍ جوړه کړې و او په یاده کمیټۍ د وسلوالو پر ضد د عملیاتو په نوم د خلکو کډوالي ومنله او وروسته یې خلک بیکوره کړل. د پاکستان فوز تر اوسه د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د خبرو په خبرګون کې سندي ویلي، خو د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزارت د جنوري په 24مه پر ایکس ویلي چې نه وفاقي حکومت او نه امنیتي ځواکونو له تیرا څخه د خلکو د کډه کولو حکم کړی دی، بلکې دا امر صوبایي حکومت د دسمبر په پای کې ورکړی وو. په کراچۍ کې یادې غونډې ته د ANP مشرانو په خپلو ویناګانو کې د باچا خان او خان عبدالولي خان د ژوند د عدم تشدد فلسفي او د پښتنو د حقونو لپاره د هغوی په مبارزې خبرې وکړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.